سلام دوستانو، نننۍ ویډیو د باره کې ده چې د زنانه شرمګاه سټل یا ښکلول څنګه دي. زمونږ ویډیو ځان لا وګورئ، هینډ فري استعمال کې د فیملی سره دا نشئ کتی ځکه زمونږ معلومات د جنسیاتو متعلق وي. کو تاسو د جنسیاتو متعلق مزید معلومات حاصلول غواړئ نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم دباو کړئ. شکریہ. ګرانو دوستانو، دا ډیر مشهوره شوې ده او دا ډیر خلک چې دی په دې کې اخته دي او څوک تپوسونه کوي او څوک تپوس کولی هم نشي. خو څنګه چې په دې مونږ خبره کړې وه چې سړی خپل نفس ښځې له ورکولی شي، په هغې ویډیو موجود ده، تاسو هغه کتی شئ. نن د دې باره کې ده چې سړی د زنانه شرمګاه ښکلولی شي یا سټلی شي او که نه شي. نو یو خو اسلامي نقطې نظر دی، نو په اسلامي نقطې نظر کې دا یو بد فعل دی او د ګناه کار دی. د دې نه ځان ساتل پکار دی چې کوم څیز د کوم ځای دپاره راغلی دی هغه شان استعمالول پکار دی. په ګوتو باندې یا په ګوتو سره هغې له لمس ورکول او د هغې شوق بړاول خو صحیح دي، خو په ژبه یا په خوله چې په هغې د الله ذکر هم کوي، قرآن تلاوت هم کوي، په هغې باندې دکه ځای ته خوله وړل چې دي نو دا ښه کار نه دی. او پاتې شوه دغه خبره چې طبي، نو طبي طور باندې هم ماهرینو کله هم په کتابونو یا دغه کې دا نه دي ویلی چې د ښځې دکه اندام دې ښکل کړي شي، بلکې تر د نومو پتونانو پورې د ښکلولو ماهرینو ویلی دي. هغه ماهرین چې په خپله خیالاتو کې ډېر آزاد وي، خو د دکې ځای د ښکلولو هېڅکله اجازت نشته. او د دکې ښکلول چې کوم دي دا د هغه ګنده فلمونو نه په دې خلکو کې رواج قایم شوی دی. نو د دې نه ډېر ځان ساتل پکار دي او کلم د زنانه دغې ځای ته خوله وروړل نه دي پکار. که تاسو د جنسي معلومات حاصلول غواړئ نو تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ. د ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.